سبحانه وتعالى چې موږ ته په قرآن کریم کې د زکریا علیه السلام دا واقعه را نقل کوي دې کې زموږ اصل تربیت دا دی چې اولاد دې نه کېده په پیرانو مه ګرځه په دربارونو مه ګرځه په زیارتونو باندې مه ګرځه رب العالمین ته اواز کوه د الله رب العالمین نه مدد غواړه هر قسم مشکل چې راتللو د انبیاء کرام علیهم السلام دعاګانې په قرآن کې وګورئ یعقوب علیه السلام باندې امتحان راغو او بچو ورسره دوکه وکړله او خپل هغه محبوب بچی یوسف علیه السلام یې بوتللو په کوی کې یې واچولو هغې نه بعد هغه ټوله قصه تاسو ته معلومه ده تر دې پورې چې مصر ته ورسېده خو پیغمبرانو سره خو علم غیب نه وي یعقوب علیه السلام بچي پسې خفه دی جاړي او د ژړا د لاسه د سترګو نظر خراب شو او الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې یعقوب علیه السلام صرف الله رب العالمین ته فریاد وکړلو او وی فرمایل انما اشکو بثی وحزنی الی الله زه خپل فریاد خپل درد خپل غم صرف الله ته بیانوم بل چاته نه بیانوم دا پیغمبران دي دا الله رب العالمین ته په بندگانو کې د ټولو نه محبوب کسان دي چې کله په مشکل راغلی تکلیف راغلی دی کوم امتحان راغلی دی صرف الله رب العالمین ته توجه کړی دا زمونږ ډېر خلک د ناپوهۍ د لاسه مسلمانان شرکونه کوي په زیارتونو باندې ګرځي په باباګانو باندې ګرځي په پیرانو باندې ګرځي چې پیر صاحب زما بچی نشته دی او مال بچی راکړي دا شرک دی تارونه بندونه تعویزونه غاړو ته اچول په مټو پورې تړل په خپو پورې تړل ماشوم چې پیدا شي په خپو کې ورته کنجه کې تړل دا ټول د دې نه منع راغلی ده د دې جهالتونو نه موږ له ځان ساتل پکار دي عقیده مضبوطه ساته عقیده توحید وساته کله هم شرک مکوه دا تارونه او مزي غاړو ته ځوړندول سارو ته ځوړندول دا د مشرکانو د مکې طریقه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مکې د مشرکانو سره د جنگ نه بعد او جهاد نه بعد اوښان به ونیول په غنیمت کې د الله نبی به د بخاري حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته حکم کولو چې د مشرکانو د دې سارو په دې غاړو کې چې کوم تارونه دي دا وشلوئ دا مزي ورته دوی د دې دپاره ورچوئ زموږ دا څاروي د نظره نه شي زموږ خلک هم وایي دا د نظر تار دی او دا د بیماری تار دی او دا چې کوم دی په بدن کې مې باد دي او دا مې په بدن کې درد دی دا ټوله د خلکو خپله دکانداري جوړه کړې دی او ډرامه ده دا خلکو په خپل بازار ګرم کړی دی دی وجه نه د دې شرکونو نه د دې غلطو تصوراتو نه غلطو عقایدو نه ځان ساتل پکار دي په قرآن کریم کې الله موږ ته د یو عظیم پیغمبر واقعه را نقل کوي د زکریا علیه السلام بچی نه کې د بچی نه او چاته आवाज کړی دی الله رب العالمین الله ته فریاد کوي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء اے ربا مال پاک بچی راکا ما ته نیک اولاد راکا دې دپاره چې ستا د دین خدمت وکي یا الله تر دعاګانو اورېدونکی او تر دعاګانو قبلونکی الله سبحانه وتعالی چې موږ ته په قرآن کریم کې د زکریا علیه السلام دا واقعه را نقل کوي دې کې زموږ اصل تربیت دا دی چې اولاد دې نه کېده په پیرانو مه ګرځه په دربارونو مه ګرځه په زیارتونو باندې مه ګرځه رب العالمین ته آواز کوه د الله رب العالمین نه مدد غواړه هر قسم مشکل چې راتللو د انبیاء کرام علیهم السلام دعاګانې په قرآن کې وګورئ یعقوب علیه السلام باندې امتحان راغو او بچو ورسره دوکه وکړله او خپل هغه محبوب بچی یوسف علیه السلام یې بوتللو په کوی کې یې واچولو هغې نه بعد هغه ټوله قصه تاسو ته معلومه ده تر دې پورې چې مصر ته ورسېده پیغمبرانو سره خو علم غیب نه وي یعقوب علیه السلام بچي پسې خفه دی جاړي او د ژړا د لاسه د سترګو نظر خراب شو او الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې یعقوب علیه السلام صرف الله رب العالمین ته فریاد وکړلو او وی فرمایل انما اشکو بثی وحزنی الی الله زه خپل فریاد خپل درد خپل غم صرف الله ته بیانوم بل چاته نه بیانوم دا پیغمبران دي دا الله رب العالمین ته په بندگانو کې د ټولو نه محبوب کسان دي چې کله په مشکل راغلی تکلیف راغلی دی کوم امتحان راغلی دی صرف الله رب العالمین ته توجه کړی دا خو زمونږ کمزورې عقیدې دي چې زمونږ د زنانو نه په تنور
ډوډۍ پریوزي مو یا پیر بابا را ورسېږو یا کاکا صاحب او یا لوی ځوانه دا د شرک عقاید دي موږ قرآن ته نه یو ناست موږ د الله د کتاب تلاوتونه کوو خو په ترجمه او په مقصد ورله ځان پویه نه کړو ځکه موږ دا ناپویانې کوو ځکه موږ دا جهالتونه کوو ځکه موږ دا ناروا کارونه کوو او د الله په دې نافرمانو کې موږ مبتلا یو